هغه قدربخش ګوټ کې چې کوم احتجاجي کیمپ لګېدلی دی زه به زیاتې خبرې په پښتو درته وکړم امینې صاحبه بیا په اردو باندې خپلې خبرې وکړي دلته سابقه ایټ چیرمن कराची एट चेयरमैन तारिक अली शाह साहब भी मौजूद है। बहुत मेहरबानी अजीजानो दननसा गालिबा न म्यास्ती मखी 13 रोजा तकरीबन न म्यास्ती कीजिए मर्ज पीटीएम पदे टोल कराची की چې زموږ وس کې دی موږ هرې مولې هرې ګلۍ هرې ضلعې له ولاړو او دا خبره مو خپلو پښتنو وروڼو ته هر ځای ورسوله ورته ومو ویل چې دا د افغانانو وروڼو د دوی چې کوم په ظلم په جبر یې باسي دا خبره پر دا ځای باندې نه درېږي ولې په کراچي کې یو بل پلان منظوره سوی دی چې نوم یې ورکړی دی ماډل سیټي د کراچي څخه د ماډل سیټي په نامه یو نوې منصوبه شروع سوې ده ماډل سیټي دی وایي موږ د کراچي څخه د دوبۍ رقم د ابوظبۍ رقم د یورپ رقم ښار جوړوو او بیا یې څه وایي د دې ترقۍ ښار جوړولو په مخ کې چې کوم خنډ دی دا کچه بستی دی دا چنچي رخشي دي دا ډمپرې دي دا ریړۍ دي دا چې کوم دغه لوډینګ مزداوې دي دا د ټیکسیان دا پر دا تړو چې کوم ناس خلک دي دا د ماډل سیټي په مخ کې رکاوټ دي نو مطلب یې څه سو مطلب معنا دا چې د کراچي څخه پښتانه بې دخله کوي دا موږ نه میاشتې مخکې وار پښتانه ته ویلي دي چې دا شی را روان دی د پاره د خدای پر دې خپل کام باندې رحم وکړي دا خپل کام په اتفاق سي پرېږدئ دا خبرې چې زه مسعود یمه زه د کوټ یمه زه یوسفزی یمه زه سلیمان خیل یا زه یوسف افریده یمه دا خبرې پرېږدئ چې زه د پلاني پارټۍ یمه زه د مذهبي پارټۍ یمه زه په تبلیغ ځمه زه په یو شي کار نه لرم د دې خبرو نه راتېر سئ یو قوم جوړ سئ ستاسو خلاف دا کاروایي شروع کیږي مګر نه پوهېږو په هغه وخت کې به د ځینو پښتنو دا خیال و چې خود پی ټي ایم سیاست کول غواړي حالانکه زموږ د کام دا بېبختي ده چې نور قومونه لګیا دي سیاست کوي موږ د سیاست لیرې یو ځکه پر ما او پر تا دغه عذابونه راځي یوه سیاست نه کوو بیا چې سیاست کوو هغه د خپل کام د خپلې ژبې د خپل وطن سیاست نه کوو موږ په نورو خلکو پسې یو چاته پیغور نه کوو نن دا کیمپ کې ناست یو کورونه ړنګ سوي دي ځینې کورو ته دمکیانې ورکول کېږي دا یو قسم غم دی نو ځینې خبرې به لږ نن ښکاره سره کوو په هغه به څوک خفه کېږي نه ته نن چې کومو خلکو ته تا ووټ ورکړی دی ورسه هغو ته ووایه راسه ما بچاو ولې تا خو پاکستان دی ما ته ووټ راکړه زه به ستا علاقې له روډونه دروړم ګیس به دروړم تعلیمي ادارې به دروړم اسکولونه به دراوړم هغه مسعود خبره ده متل کوي وایي پاتې دي در پاتې چې نورې نه کې ماتې موږ خو د اسکول د تعلیم د اسپتال د روډ نه بېزاره یو اوس چې ما د غریبۍ کورونه جوړ کړي وو هغه هم را باندې ړنګوي نو عزیزانو
خبرې به نه اوږدوو بېرته راځم هغه خپلې خبرې له چې کراچي ته په دې نامه چې د دې څه ماډل سټي جوړوو خوا به نه بدوي دلته به د پیپلز پارټۍ خلک ولاړ آصف زرداري ډېر عمر مخکې په ټي وي ته انټرویو ورکوله پر یوټیوب باندې پرته ده ویې ګورئ حمید میر سوال ځینې کوي چې زرداري صاحب کراچي دې و کوم ځای ته رسولی دی کراچي د ګنده ډک دی دی په جواب کې څه ورته وایي کراچي به خامخا د ګنده ډکي په دې کې 40% پښتانه اوسېږي دا په بله معنا ستا وګرد کوم ته ښکنځل وه ده وکړه مګر پښتانه دي بیا هم پکښې دي موږ دا نه ورته وایو چې ته د پیپلز پارټۍ نه رالرې سي ورکه ووټ ورکه مګر په دې پیپلز پارټۍ کې نن په سند ګورنمنټ د پیپلز پارټۍ دی ورسه پښتانه ته موږ وایو چې ووټ دې ورکړی دي پوښتنه ځینې وکړه چې ولې د تا سره دا ظلم او زیاتوب کېږي نو عزیزانو اوس یې تاسو وینئ چې 2 کاله مخکې د افغانانو وروڼو مسله روانه وه دا 6 میاشتې کېږي دومره په تیزي روانه کړې ده موږ پر دا نه ورته وایو چې دا ښه کار دی که بد کار ولې افغانانو وروڼه راغلي هم د بل په مرضۍ وو روان هم د بل په مرضۍ دي مخکې چې خپل وطن پرې ایښی وو پاکستان ته رالو هم په خپله مرضي نه وو راغلي د بل په مرضي راغلي وو نن چې واپس روان دي نن هم د بل په مرضي روان دي په خپله مرضي روان نه دي روان خو موږ یو سوال پوښتنه کوو چې د 2 ملکو فیصله ده پاکستان وایي چې زه افغانانو وروڼه پسې اخم ځي به خپل وطن ته زما وطن به پرېږدي او افغانستان چې دا ټیم د طالبانو حکمراني ده طالبان ورته وایي چې زما خپل خلک راولېږه زما قبول دي نو لهذا یو ملک لیږي بل ملک قبلوي لهذا په دې مابین کې موږ څه نسو ویلی خو یوه خبره کوو د ایستلو به هم طریقه یي تذلیل بېعزتي دا و چاته اجازت نسته مګر د تا سره کېږي ته وینې دا افغان کیم په نامه باندې دا ته چې په کومه ورځ افغانان وروڼه وایستو ته یې ولیدو د دنیا خلک بیا رالو بیا یې پر ولیکل چې فلانی ډکیټ فلانی ډکیټ بیا د خپل پلار جایداد ځینې جوړ کړي پر دیوالو یې بیا نمبرونه ولیکل بیا د بیماپ په ډېرو کورو کې ستا سرتور سرې ناستې وې د باندې پر دیوالو باندې بیا خطونه ولیکل سو چې دا جایداد زما دی دا چې کوم بې اتفاقه کومې د هغه سره دا هم لږ دي دا هم لږ دي په کار دی چې در دې نور زیاتوب در سره وشي ورسه پرون دا 3 ورځې کېږي په الاسیب کې څه غوبل شروع دی خاوند یې ریړۍ ته ولاړې د ده خور د ده لور د ده ښځه دا د پولیس په موبایلو کې کښېني او تر ټولو د افسوس خبره دا ده چې د پښتانه کام کې موجوده هغه جاسوسه مخبره دلال مخلوق چې په نامه یې ورښیي چې دغه پورته که دا سرمایه ډېره لري پیسې درکوي د دې لور خور پورته که نو چې په کام کې دي دا دلالان دا جاسوسه دا مخبره پکښې او نیم قوم بې اتفاقي سیاست نه کوي اتحاد و اتفاق نه کوي د هغه قومه سره به کېږي دغه نن موږ ورته ګورو د افغانانو منډې خوندې بې عزته کېږي ته بې غمه کښېنه ستا وارم را روان په والله که پاته سوې چې 80 واره پر دا ځګره د پاکستان جنډۍ ورته ولګوې پر 80 واره پر سوشل میډیا پر پروفایل باندې ولګوې چې پاک فوج کومیره سلام پرېدي قسم په خدای کږدي ستا د خورو د لورو سره به هم دغه طریقه کېږي ولې ځکه دا کېږي الله پاک وایي الله پاک فرمایي چې کوم قوم د خپل کام د حالاتو بدلولو کوشش نه کوي زه د هغه قوم حالات نه بدلوم نو موږ په نورو ډرامو اخته یو موږ په پیسو اخته یو موږ پیسې ګټو موږ
بس دا منډۍ له ولاړ شه د شپې کور ته راسه د 1500 روپۍ ګټلي دی و دې ته زندګي وایي نه دلته نور قومونه دي دا د هغو په سترګو کې پښتون داسې دی لکه ازغی تا نه پرېږدي موږ نن د استي کیمپ له په دې راغلي خواست درته کوو امینې صاحب ناست دی دلته نور پښتانه ناست دي عتیق خاندان ناست دي مختلفو سیاسي پارټۍ خلک ناست دي پښتنو ته یې ته خواست کوو ډېر بدال در باندې را روان دی ځینې خلک وایي تاسو موږ بیروئ که بیریږې که نه بیریږې موږ دغه حق را باندې لرئ چې درته ووایو چې ډېره بې عزتي مې را روانه ده کمې اتحاد و اتفاق نه وکئ کمې اتحاد و اتفاق نه وکئ ستا مور خور به هم د غی بې عزتي د غی به دا په موبایلو کې اچي ته به ورته ګورې بیا نو ګرځه په امینې اقبال صاحب سي ټلیفونونه کوه خو د وخت مخکې په کار دی چې راسئ لاس سره واچو راسئ اتفاق سره وکړو پښتانه دا دلته چې کراچۍ له راغلي دي دا په وطن کې یو ژوند زندګي نه لري وطن دې برباد دی ته کوم وطن له ځې وزیرستان له ځې کوټې ته ځې باجوړ ته ځې ورسه هلته دې آلریډي وطن برباد دی اور یې اخیستی دي هلته دې نه سر محفوظه دی نه دی عزت محفوظه دی نه کاروبار زندگی ستا راغلی یې محنت مزدوري دا زلالت ژوند دې په کراچۍ کې تېر کړی دی نن دې یو سل شل ګزه پلاټ پیدا کړی دی د خپلو سرتورسرو د خپلو بچانو د عزت ساتلو په خاطر دا د یو سل شل ګزه پلاټ دې پیدا کړی دی و دا ته هم د خلکو سترګې خړې دي که دې اتفاق نه کوئ دغه یو سل شل ګزه پلاټ هم در باندې درېږي موږ وایو پښتانه هر ځای وایي چې موږ ډېر غیرتمند خلک یو پنجابیانو ته پیغور هم ورکوو موږ وایي تئ روزې نه نسئ موږ روزې نسو په تبلیغ کې تر هر چا ډېر ځو یوه خبره واورئ مولوي صاحب ناست دی په ورځ د آخرت الله پاک دا پوښتنه قسم ده که در څه وکړي چې ته رایوینډ ته تللی وې که نه وې تا 3 میاشتې لګولي وې که نه وې لګولي دا پوښتنه در څه کوي ستا ورېنداره بې عزته کېده ته ولې خاموشه ناست وې ستا عزیزان بې عزته کېدل ته ولې خاموشه ناست وې راسئ پښتنو خدای درته نسو قرآن درته نسو وکئ اتفاق وکئ دا خلک دومره زورور نه دي په ایمان درته وایم دا دومره زورور نه دي بیا ته بیریږې د چی ته چې بېادبي ماپ پر لور پر خور پر ښځه پر بچي پر خپله مځکه پر خپل کور باندې غیرت نه وکړې ته داسې غیرت بیا پر چیش باندې کوې ته پر چیش غیرت کوې بیا الله پاک په قرآن مجید کې دې آیات مبارکه را لېږلي دي مولانا صاحب ناست نور قرآن که منئ که نه منئ دا 3 واړه آیات خو ومنئ یو ځای الله پاک فرمایي وایي د ژوند د مرګ مالک زه یم دویم ځای الله پاک فرمایي وایي د عزت و د بې عزتۍ ورکوونکی مالک زه یم او دریم ځای الله فرمایي وایي د رزق مو ورکوونکی مالک زه یم نو چې مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی عزت و بې عزتي د الله په لاس کې ده رزق د خدای په لاس کې دی بیا ته پر چیش بیا د بیمار نور قومونه ناست د یو تور چپان خوري د دې څه ته یېرېږي ته د رینجرزو بیریږې ته د اف آی آره بیریږې بیا د بیماپ بیا چې څوک پر خپل سرتورسر پر خپل بچي پر خپل مکان غیرت نه کوي هغه ګسه مسلمان نه دی هغه ګسه کلمه په دروغ ویلې ده ته څنګه مسلمان یې چې ستا کورونه لړنګېږي ته ناست یې ته څنګه مسلمان یې چې ستا خور مور لور بې عزته کېږي ته ناست یې بیا هم اتفاق نه کوې یا زه د پي ټي ایم ملګري په دې نسم کولی دا د پوج خلاف دي څه د خدای خلاف خو نه یو موږ واضح وایو ډېر واضح وایو د هر ظالم مخالف یو او دا د مسلمان نښاني ده چې کلمه یې ویلي هغه به د ظالم مخالف وي ظالم نو که بیا برکه وردی ده که ملا دی که یمینې اقبالي که بیا زموږ سندی وروري کار یې وي بیا نو فرق نه کوي د ظالم به ته مخالفت کوي نو عزیزانو د ماښام د لمانځه وخت دی موږ په کراچۍ کې
ایم این اے صاحب دا نور مشران دلته مختلفو پارټي ذمواران ناست دي دی یو ترتیب جوړ کړی دی یوه جرګه په دا جونجار ګوټ کې وختیم سوی وایي څو شپې مخکې بله جرګه را روانه ده پر 14 تاریخه دلته جرګه ده موږ خو ورته ویلي وو چې لږ یې را مخکې کوي خو بهرحال پر 14 تاریخه جرګه ده دا جرګه به دی جرګه کوو چې دا جرګې به په دې کراچي کې د دې تسلسل شروع کوو او دا یوه خبره درته کوو په دې کې سیاست نشته په کلمه درته وایو ماښام لمانځه ټیم دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله هیڅ بل مقصد مو نشته خالي د دې خپل کام د دې کونډو د دې رونډو د دې سرتورسرو د دې ماشومانو په خاطر راغلي نو په دې جرګو کې په دې احتجاج کې کم جلسه کوله کم جلوس کوي کم روډ بنداوي کم هر اربه استعمالوله په کار دی چې د هر ګوټ په سلونو نه په زرګونو انسانان بیا راغوځي بیا به نو دا نه کوي که ملا یې که طالب یې که تبلیغي یې که سیاسي یې که کاروباري یې بیا پر تا فرض جوړېږي چې د دې خپلو سرتورسرو د دې خپلې خاورې د دې خپل کام په خاطر بیا به د دې قوم ملګري شي نو دا به سره ملګري کېږو وعده ده پښتنو خبره په طلاق دی که د غیر وعده ده یا سم پراري و به بیا طلاق یې چې نه راوځي دا د غیرت خبره ده نو میرے بھائی بیٹے ہوئے ناراض نہیں ہو جاؤ میرا اردو بھی تھوڑا سا کمزور ہے بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہے باقی تفصیل تو سارے میں صاحب بیان کریں گے نہیں میں خالی 2 بات وہ یو گھنٹہ نہ در سکا تو بات یہ ہے یہ جو ظلم اور زیادتی شروع ہے ہم تو یہ بالکل کلم کلا کہتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ یہ کچی آبادیوں کے خلاف جتنے بھی فیصلے صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کرتے ہیں یہ دراصل میں پشتون قوم کے خلاف قطعاً یہ دوسرے قوم کے خلاف نہیں افغان بھائیوں کو بہانہ بنا کر کہ افغانیوں کو نکال رہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ دا خویا بند کیا ہے کہ یہ جو کل لائٹ ہاؤس میں 3-4 بندے گئے تھے لائٹ ہاؤس میں تمام ہمارے پشتون برادری کروڑوں نہیں اربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ڈاکومنٹس جیب میں رکھے ہیں لوگ جاتے ہیں کارڈ دکھاتے ہیں کہ یہ بوٹ کتنے کا ہے وہ کہتا ہے کہ 4000 روپے کا ہے یہ کارڈ نکالتا ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں میں پلانا کا سائیں پلانے کا بندہ ہوں تم لوگ افغانی ہو نکل جاؤ یہاں سے ایک عام سادہ سا ایک عام بوٹ کا جوڑا خریدنے کے لیے ان کو گالیاں ان کو تانے کہ آپ افغانی ہو اگر افغانی ہے الحمدللہ ہم فخر سے کہتے کہ تمام پشتون افغان ہیں ہم پشتون پاکستان بننے ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں قائد اعظم کا باپ جنا پنجابی پیدا نہیں ہوا تھا میں افغان تھا یہ پاکستان وجود ہی نہیں رکھتا تھا پاکستان یہ جو پے سے پنجاب الف کا کیا مطلب ہے الف کا مطلب افغان پاکستان کی رضا مولانا صاحب رضا پاکستان کی ڈکشنری میں یہ الف کا جو لکھا ہوا ہے یہ افغان خاموش هستای خاموش مجموعی خاموش هستای خاموش هستای کشین هستای منظم هستای تو یہ پاکستان میں الف جو ہے اس کو افغان کہا جاتا ہے کسی بھی پٹور خانے میں جاؤ جس بھی پشتون کا زمین ہے یہ اقبال بھائی کا وزیرستان میں زمین ہے وہ پٹور خانے میں جاوے کہ میرا زمین وہ کہے گا کہ اقبال تمہارا والد کا یہ نام کون تمہارا افغان اس کا والد افغان لکھا ہوا ہے ایمن ولی کا والد اسفندیار ولی افغان لکھا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب افغان لکھا ہوا ہے تو نسل پہ الحمدللہ
نہ ہم لوگ اپنا نسل سے فخر کرتے ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہے، مگر یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک قوم دو ملک، تمام پشتون افغان ہیں۔ نسلاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 5000 سالہ تاریخ ہے، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ ہے۔ 78 سال میں قوم نہیں بنتی، پاکستان ملک ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ یہاں 5 قوموں کی یہ فیڈریشن ہے، یہ قوم نہیں ہے، یہ ملک ہے۔ یہاں پہ پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی سب ہمارے بھائی یہاں پہ رہتے ہیں، تمام پشتون افغان ہیں۔ البتہ جو افغانستان میں نیشنلٹی رکھتے ہیں اس کو افغانی کہا جاتا ہے، وہ پشتون جو پاکستان میں رہتے ہیں یہاں کا نیشنلٹی ان کے جیب میں، ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے، یہ ہم پاکستان کی نیشنلٹی رکھنے والے ہیں، باقی قوم ہماری افغان ہے۔ نو عزیزانو آخری خبر دا درته کوو چې دا جرګه کوو، په دا جرګه کې به ګرد پرېږده میشورو، په دا جرګه کې به ګرد په غټ تعداد باندې شرکت کوو، نور تفصیل دا دي مشران ناست دي، دوی به خبرې درته کوي، که د ما څه دی غلط خبره سوي چې د چا زړه په ازار سوي، زه معافي غواړم، ډېره مننه.